د اندلس فاتح
هم پوهېدلو چې اجرنا ویریږي او هغه د باندې نه راوځي. دا کار ماته وسپارل شو او زما سرپوخ جادو دی. د دې کار لپاره داسې چاته اړتیا وه چې پرته له کوم خنډ څخه اجلونا ته ورتللی شي. یهودي جادوګر وویل. هغه ته د نادیا معلومات ورکړل شو. د نادیا د بادار په کلي کې څو کسان داسې وه چې د باغیانو د مشرانو سره یې لاس لاره او اړیکې درلودې. د ارباب سره هم مناسبات روغ وه. ارباب ته څرګنده شوه چې یهودي جادوګر څه شي ته اړتیا لري. ارباب وویل زما سره داسې میرمن شته چې هغه اجلونا ته هر وخت ورتللی شي. په همدې خاطر زه کلي ته راغلم او نادیا ماته وسپارل شوه. جادوګر په نادیا باندې هیپونیمتیزم کولو او د هغې ذهن یې په خپل کنټرول کې راوستلو تر څو د خپلې خوښ سره سم د هغې څخه کار واخلي. یو یهودي جادوګر د ډېرو کسانو نومونه واخیستل چې په بغاوت او دې کار کې لاس درلوده. جادوګر وپوښتل زما سزا څه ده؟ عبدالعزیز ورته وویل وژل. یهودي جادوګر وویل که زه درته داسې خبره وکړم چې راتلونکي خطر در څخه لیرې شي نو ماته به بښنه وکړې. زه د راتلونکي په هکله معلومات درکولی شم او د خلکو څېرې لوستلی شم. عبدالعزیز ورته وویل ستا ژوند په دې پورې اړه لري چې ستا وړاندوینې آیا د مسلمانانو لپاره په کار راځي او که نه؟ جادوګر وویل زه ژمنه کوم چې پس له دې به د مسلمانانو او اسلامي هیواد په خلاف هیڅ ډول غلط کار او دسیسه نه کوم. عبدالعزیز ورته وویل نو اوس ووایه څه دې په زړه کې وي؟ یهودي جادوګر وویل ښاغلی سالار لومړی خبره دا چې هیڅ مسلمان باید په هیڅ یهودي باندې باور ونه کړي. دلته چې یهودیانو د مسلمانانو سره کوم کومک کړی هغه یوازې د خپلې ګټې او مقصد په خاطر کړی. بله دا چې تاسې کومې ځمکې او هیواد ته راغلي یاستئ دا ډېره حیرانوونکې او د پټو رازونو ځمکه ده. د دې تاریخ په وینو لیکل شوی د دې او په راتلونکي کې به هم په وینو لیکل کېږي. عبدالعزیز وویل دا کومه خبره نه ده. په کوم هیواد کې چې حمله کېږي د هغې پوځ خامخا مقابله کوي او د دواړو لورو څخه وینې تویېږي. د دواړو پوځونو سړي مړه کېږي. جادوګر وویل زه د دې وینې یادونه نه کوم. دا په خپل لاس تویل کېږي. ډېر لرې مه ځئ. د راډرک د یو ګوت بادشاه په خلاف بغاوت وکړ. هغه یې ووژلو او په تخت او تاج یې ورکه وکړه. راډرک د هرقل برج خلاص کړ. راهبانو هغه د دې کار څخه منع کړی و خو هغه فکر کاوه چې هغه یو ځواکمن بادشاه دی او هر څه باید هغه ته معلوم وي. بالاخره داسې ماتې وخوړه چې هیڅ چا تصور هم نه کولو او ډېر لږ لښکر په وسله ختم شو. تر اوسه پورې د هغه ژوندی او مړی نه دی معلوم. ما هغه یهودي جادوګر پیژندلو چې راډرک د ځان سره ساتلی و. هغه نجومي و چې د پټ خبرو په هکله یې خبرې کولې. هغه راډرک ته ډاډ ورکړی و چې هغه د ماتې په لوري ځي خو جادوګر به هغه په بریالیتوب باندې بدلولو خو ماتې په فتح بدلونکي جادوګر په حیرانوونکي ډول ووژل سو. د دې څخه مخکې هم داسې کارونه شوي چې تر اوسه پورې یې هېچا ته هم راز نه دی معلوم. بادشاهان وژل کېدل زه تاسو ته نصیحت نه کوم چې په خپل عقل او فکر باندې کومه ښځه سره سپاره نه کړې. کومه ښځه چې تا خپله مېرمن ګرځولې هغه ډېره حسینه او ښکلې ده. ما یوازې یو ځل لیدلې ده. د هغې په سترګو کې د جادو اثر دی. هغه چې هر چا ته ګوري د هغې غلام ګرځي خو د هغې په سترګو کې وینې ننوتې دي. چې هغه د راډرک مېرمن شوه نو هغه ووژل سو. د باغیانو مشران چې کله د هغې څخه اغېزمن شول نو ټول ووژل سول. اوس هغه ستاسې لپاره. عبدالعزیز وپوښتل آیا ته د اجلونا خبرې کوې؟ جادوګر وویل هو زه د اجلونا په هکله خبره کوم. عبدالعزیز په کړس کړس وخندل. عبدالعزیز وویل ته یهودي یې ته چې مرګ وګورې بیا هم خپلې خبرې څخه نه اوړې. آیا ته ژوند نه غواړې؟ جادوګر وویل زه همدا پوښتنه ستا څخه کوم. آیا ته ژوندی پاتې کېدل نه غواړې؟ زه په دې پوهېږم چې ته ځواب راکوې چې زه درته وایم چې ته به ډېر وخت پورې ژوندی پاتې نه شې خو اجلونا به همداسې ژوندی پاتې وي. دا هم وایم چې اندلس به د مسلمانانو وي خو بادشاهان به یو بل وینې تویوي. که ته په دې خبرو خفه شوې نو زما د وژلو فیصله وکړه. عبدالعزیز زموږ دین د یهودیانو وړاندوینې نه مني. موږ د الله جل جلاله منو. د هغه عبادت کوو. که ستا خبرې ومنم نو مشرک بشم. جادوګر وویل دا د دین مسئله نه ده سالار. انسان چې د کائنات سره کوم اړیکې لري هغه د دین معامله نه ده. زه په دې وتوانېدم چې تا په خپله خبره پوه کړم خو زه تا خبروم. عبدالعزیز داسې ګمان وکړ چې یهودي جادوګر غواړي اجلونا زما په لاس ووژني یا دا چې هغه خوشي کړم.
طلۍ ته راشي. طارق بن زیاد لکه چې همدې پیغام ته سترګې په لار و، هغه سمدستي خپل ساتونکي د ځان سره ملګري کړل او د طلۍ په لور روان شو. کومې ډالۍ او تحفې چې د مصعب بن نصیر او امیر المؤمنین لپاره برابرې کړي وې هغه د ځان سره په کچرو باندې بار او تر شا روان شول. دا ځل طارق بن زیاد په نیغه لاره طلۍ ته روان شو او ډیر تیز روان و. هغه په لاره کې ډیر لږ تم شو او طلۍ ته راورسېدل. په طلۍ کې مصعب بن نصیر او نور غازیانو د هغه تود هرکلی وکړ. د هغه په ستاینه کې ډیر شان وړاندې کړل. د تاریخ د لیکونو سره سم مصعب بن نصیر طارق بن زیاد ته وویل ابن زیاد یو ورځ به داسې راشي چې ستا هډوکي به خاورې وي، کیدای شي ستا د قبر نښه ورکه شي، خو تر څو پورې چې اندلس د ځمکې پر مخ موجود وي ستا نوم به ژوندی وي. یو اروپایي تاریخ لیکونکي آردو پرینګ په خپل کتاب د اندلس ګربت کې لیکي چې مصعب بن نصیر بربري ګربت طارق بن زیاد د خپل سکه ورور په شان ګڼلو او هغه داسې سلوک ورسره کولو لکه چې دی په خپله دوه بدنه او یو روح وي. هغه په دې پوهېدلو چې ټول اندلس فتح کول پرته د دې ګربت څخه امکان نه لري. مصعب بن نصیر دا پلان هم جوړ کړی و چې له اندلس څخه وروسته فرانسه هم په اسلامي هیواد پورې وتړي. بربري ګربت طارق بن زیاد د هرکلي او نورو خبرو اترو څخه وروسته مصعب بن نصیر ته وویل د قدر وړ امیر ما ته اجازه راکړئ چې ستاسو په وړاندې خپلې ډالۍ کېږدم. د مصعب بن نصیر په اجازه طارق بن زیاد ډالۍ او تحفې راوغوښتلې. هغه د تلویرا څخه د ډالۍ د ځان سره راوړې وې. د اندلس تاریخ لیکي چې کله مصعب بن نصیر دومره قیمتي او ارزښتناکې ډالۍ او تحفې ولیدلې نو د هغه په څهره او سترګو کې حیرانتیا را پیدا شوه. زیات شیان د سرو زرو څخه جوړ شوي وو، په هغوی کې ډول ډول ځلېدونکي ملغلرې او غمي هم لګېدلې وو. داسې نااشنا او حیرانوونکي شیان یوازې د امپراتورانو په ماڼۍ کې لګېدل کېدل. طارق بن زیاد چې کله ډالۍ ښودلې نو ویلې دا ستاسو لپاره دي او دا د امیر المؤمنین لپاره. بیا یې هغه میز وړاندې کړ چې په لاره کې د راهبانو څخه نیولی وو او هغوی ته دا وویل چې دا میز د حضرت سلیمان علیه السلام دی، د خالص سرو زرو څخه جوړ شوی. د هغې په پښو کې نه اشنا او نه پیدا کېدونکي غمي ملغلرې او نور قیمتي ډبرې لګېدلې وې. طارق بن زیاد وویل د دې میز په هکله ماته حیرانوونکې خبرې شوې ده. یوه خبره دا چې یو رومي بادشاه ټیټیسټ په یورشلم باندې حمله وکړه او دا میز یې د هیکل سلیماني څخه راوړ. بله خبره دا چې دا میز د سلیمان علیه السلام دی. درېیمه خبره دا چې هر چا چې د دې میز د خپلولو دعوه کړې هغه به په سپک ډول له منځه ځي او د خوارۍ مرګ به ورته نصیب کېږي. مصعب بن نصیر وویل زه په دې میز کې یو بل حیرانوونکی شی هم ګورم. د میز 4 پښې وې خو د دې 3 پښې شته او 4مه یې نشته. طارق بن زیاد وویل ښاغلی امیر کله چې ما لیدلي وو هغه وخت د دې پښې پوره وې خو حیران یم چې اوس پوره نه دي. په دې خلکو کې هغه سالاران هم وو چې دا میز په لومړي وخت کې لیدلی وو. هغوی ته معلومه وه چې دا میز 4 پښې لرلې خو هغوی اوس لیدل چې میز 4مه پښه نشته. هغوی په دې نه پوهېدل چې د میز 4مه پښه چېرته ده. قومندان وویل ما دا میز د کچرو باندې ټول په وړاندې بار کړل او کومه کچرې چې له غره څخه ولوېده په هغې یوه باندې د دې میز پښه هم وه او په دې ټول شاهدان دي. مصعب بن نصیر وویل زه به د دې سره 4مه پښه هم نښلوم خو دا 4مې پښې لپاره به غمي او ملغلرې پیدا نه شي. 4مه پښه به د سرو زرو څخه جوړه کړم او دا میز به امیر المؤمنین ته وړاندې کړم. د ښار یو تکړه زرګر راوغواړئ چې د نورو په شان 4مه پښه هم جوړه کړي چې هم ورسره ونیول شي او هم ورڅخه جلا کېدی شي. تاریخ پوهان ډان پاسکل لیکي چې هلته د سرو زرو هیڅ کموالی نه و. هلته هرې خواته سره زر و، زرګران هم ډېر وو. تر ټولو تکړه زرګر یې راوغوښتل او هغه ته یې د میز 3 پښې وښودلې. څو ورځې وروسته 4مه پښه هم جوړه شوه او د میز سره ولګېده. څو ورځې وروسته د غازیانو لښکر د ارغون په لوري حرکت کولو. د دې لښکر 2 مشرانو، یو امیر مصعب بن نصیر او بل د بربري ګربت طارق بن زیاد. د مصعب بن نصیر عمر په اخیر پړاو کې او د طارق بن زیاد د ځوانۍ په پړاو کې وو خو د جنگي فراست، عزم او همت له پلوه دواړه ځوانانو. هغوی دواړه چې د لښکر سره په کومه لاره تلل هغه څه اسانه لاره نه وه بلکې د هغه ډېره سخته لوړه او ژوره دره وه. دا د ارغون سیمه وه چې مرکز یې د سرګاسا ښار و. همدا ښار د مصعب بن نصیر او طارق بن زیاد د هدف او مقصد و خو دې ښار ته رسېدل پوره حوصلې، همت او زغم غوښتلو. نیغه لاره ډېره اوږده وه، یوه میاشت فاصله وه خو مصعب بن نصیر طارق بن زیاد خپل لښکر د بلې درې څخه تېرولو چې لنډه فاصله وه. دا دره هم د الفجاره په شان خطرناک او تباه کوونکې وه. هواره ځایونه هم پکې وو خو لوړې ژورې پکې ډېرې زیاتې وې. کندې ډېرې او ویالې پکې ډېرې پرېمانه وې. ځینې ویالې ژورې او زیاتې اوبه لرونکې وې. دا ځل بیا د لښکر خوراکي شیان او سامان د ګاډیو پر ځای په کچور باندې بار و ځکه چې د دې سیمې څخه د ګاډیو تېرېدل اسان نه و. د ټول لښکر لپاره د یو ځای خوراک تیارولو ممکن نه و.
نو ځکه هر غازي ته د یوه لوښي ورکول شوی و چې باید په هماغه کې خپل خوراک وکړي. د هر غازي سره د اوبو یو مشک او د وچو خوراکي موادو کڅوړه او بوجۍ وه. پیاده غازیانو خپل دومره سامان نشو پورته کولی. د هغوی سره یوازې خپله وسله وه. سپرو غازیانو ته ویل شوي وو چې پیاده غازیانو ته خوراک او اوبه دواړه ورکوي. په دې لښکر باندې هم هغه ستونزې راغلي کوم چې طارق بن زیاد په لښکر باندې د الحجاره په دره کې راغلي وې. د سیندونو او خړونو په تېرېدو څو غازیان ډوب او شهیدان شول. په ځنګل کې چې کله تم کېدل هلته هم څو غازیانو ماران وچیچل او شهیدان شول. څو غازیان تر ملا پورې جوبو او خټو کې ښخ شول. د نورو په همت راووتل. تر ټولو لویه ستونزه د باد او باران توپان او سیلۍ د راپیدا کېدو پورې چې یوه ورځ او شپه روان و. د ونو غټ غټ شاخونه او څانګې ماتېدلې او کښته رالوېدلې. 4-5 آسونه د ونې لاندې د تندر او برېښنا لوېدلې په سبب مړه شول. آسماني برق او برېښنا د ټول لښکر لپاره یوه شپه او یوه ورځ خطر ګرځېدلی و. هر ځل به داسې چاودنې کېدلې چې بمونه الوځي او انفجار کوي. د لښکر سره خیمې نه وې. غازیان د تندر له ویرې د ونو لاندې نه کښېناستل ځکه چې هغوی ته څرګنده وه چې تندر به په ونو راپرېوځي. هغوی د غونډیو او کمرونو لاندې پټېدل سره د دې چې هغوی د دې توپان څخه خوندي نه شوی پاتې کېدلی. که چیرې او آسونه له یخې او ویرې څخه رپېدل د آسونو حالت د تصور څخه پورته و. په ویالو او خوړونو کې سیلابونه راغلل. د غونډیو او کمرونو په منځ کې اوبه د سیلاب په شان روانې شوې. د مصعب بن نصیر، طارق بن زیاد او نورو سالارانو هم همدا حالت و. خو هغوی یوې او بلې خواته د پناه ځایونه نه لټول بلکې په خپلو آسونو سپاره یوې او بلې خواته شول تر څو په ټول لښکر کې وګرځي. هغوی به د غازیانو ډلې ته ورتلل. ټوکې او خندا به یې ورسره کوله تر څو هغوی ورخطا نه شي او خپل همت له لاسه ورنه کړي. په دې سبب د هغوی معنویات را بیدارېدل. مصعب بن نصیر د غازیانو په منځ کې ګرځېده او دا به ویل تاسې سیلاب او سمندر نشي راتم کولی. د اندلس سیندونه او خړونه ستاسې مخه نشي نیولی. د اندلس د پوځونو دیوالونه ستاسې لار نشي ډب کولی. تاسې دلته لکه د غرونو په شان کلاګانې ماتې کړې. د توپان هم ستاسې څه نشي خرابولی. هر سالار د خپل غازیانو حوصله پورته کوله. مصعب بن نصیر هر غازي ته ویل زما حالت ته وګوره، زما عمر او بوډاتوب ته وګوره. په دې عمر کې د انسان پښې او لاسونه رپېږي خو زه په دې سخت توپان کې هم خپل لاسونه او پښې رپېدلو ته نه پرېږدم. دا یوازې خبرې وې چې خو په حقیقت کې هر یو رپېدلو. خو هیڅ چا هم د خپل همت او زغم لمن نه و خوشي کړی. هغوی خپل روحاني او معنوي ځواک را بیدار کړی و. دا باد او باران توپاني شپه هم تېره شوه. سبا سهار د لښکر حالت داسې و لکه په سمندر کې چې کښتۍ بې کنټروله شوې وي او د کمرونو د غرونو سره جنګېدلې وي. غازیان د حرکت او تللو وړتیا نه لرله. زیات غازیان ناروغه شوي وو. لښکر ته یوازې یوه شپه او یوه ورځ دمه او آرام ورکړل شو. بله ورځ لښکر قدرمنو اورېدونکو، هغه غازیان چې ناروغه شوي وو هغه په آسونو سپاره کړی شول. حرکت د سهار تر لمانځه وروسته پیل شو. لمونځ په لمده اوبلنه ځمکه باندې وشو. د ونو څخه د باران څاڅکي لا همهغسې څڅېدل. د لمانځه څخه وروسته مصعب بن نصیر غازیانو ته لنډه وینا وکړه چې د هغه د تاریخ اسلام یوه برخه وګرځېدله. هغه وویل ای د اسلام غازیانو، الله جل جلاله د باد او باران له توپان څخه هغه څوک روغ رمټ راوباسي چې ورڅخه خوښ او راضي وي. د توپان نوح علیه السلام څخه یوازې هغه کسان ژوندي او خوندي پاتې شول چا چې د حضرت نوح علیه السلام پیروي کړې وه او خپل رب یې خوشحاله کړی و. په دې کې هیڅ شک نشته چې الله جل جلاله په دنیا او آخرت دواړو کې بدله او انعام ورکوي. تاسې د کفر دې هېواد ته د الله جل جلاله او رسول صلی الله علیه وسلم مبارک پیغام راوړی دی. بېشکه دا ځمکه ستاسې
سجدو او د شهیدانو پاک وینو پاک او صافه کړه د دې ځای هوا ستاسې اذانونه خوشبویه کړه دا د الله جل جلاله وعده او ژمنه ده که تاسې مخلص مسلمانان شئ نو لس به پر سلو او سل به پر زرو برلاسي یاستئ په تاسې کې نه څوک پورته شته او نه څوک ښکته لوړ او پورته یوازې هغه څوک دي چې د الله جل جلاله د رضا په خاطر د الله پاک په لاره کې د ځان او مال قرباني ورکوي او دا احساس ورسره موجود وي ای زما ملګرو او دوستانو الله پاک ستاسې کومکي او مرسته کوونکی دی د غازیانو لښکر د نوي ولولې سره او جوش سره لاره وهله د ارغون مرکزي ښار د ساګرسا ښار ته ورسېدل شاوخوا سیمه ډېره ښایسته او ښکلې وه په دفاعي لحاظ ډېر کلک او قوي وه موسی بن نصیر د محاصرې څخه مخکې یو سالار ښار ته واستولو چې خلکو ته اعلان وکړي چې په خپله خوښه د ښار دروازې خلاصې کړي او وینه توی نه کړي او که موږ په زوره سره ښار ونیولو نو بیا به هیڅوک هم ونه وبښو که خپله مو دروازې خلاصې کړې هر ډول اسانتیاوې به درکول کېږي سالار مخکې ولاړ او اعلان یې وکړ د ښار دیوال څخه اعلان وشو که د همدې ځای څخه بیرته ولاړ شئ نو زموږ ځواک به په تاسې پسې نه درځي د دې کلا او ښار د نیولو خوب له ځانه سره یوسئ سالار وویل موږ وینه تویول نه غواړو د دیوال څخه اواز وشو موږ وینه تویول غواړو موسی بن نصیر خپل سالار ته حکم وکړ د خپل ځای څخه بیرته راوګرځه د دې څخه وروسته ښار محاصره شو اندلسي پوځیان د ښار څخه په دوه درې ټولو راوتل او په زړورتیا او مېړانه سره به جنګېدل او بیا به ښار ته ننوتل په ټول اندلس کې د پوځیانو د جګړې همدا طریقه وه د ساګرسا پوځ همدا طریقه په خپله کړې وه په دې توګه د غازیانو زیات تاوان وشو بالاخره همدې طریقې د ساګرسا پوځ ډوب کړ خو څو غازیانو هم خپل ځانونه قربان کړل په تاریخونو کې د شهیدانو شمیر د 50 څخه شپېتو پرښودل شوی یو پرتګالي تاریخ د شهیدانو شمیر د 100 څخه زیات لیکلی دی که د دوی شمیر 50 کسل وو خو هغوی داسې قرباني ورکړه چې د جګړې په 8مه ورځ چې کله د ښار څخه پوځیان راووتل نو غازیانو پرې د غشو باران پیل کړ تر دې وخته پورې 400 سپاره د ښار څخه راوتلي وو د بلې دروازې څخه 300 پیاده راووتل او د هغوی تر شا نور سپاره او پیاده هم را روان وو دا لومړی ځل وو چې غش ویشتونکي غازیان مخکې کړي شوي وو د هغوی په غشو باندې زیات سپاره راولوېدل او څه تیښتې ته مجبور شول بیرته تښتېدونکي په لار کې سره ونښتل هغوی باید بیرته کلا ته ننوتي او دروازې بندې کړې وای په همدې وخت کې 50 سیاسلو غازیانو حیرانوونکې کارنامه وکړه هغوی د دې سپرو او پیاده پوځیانو سره یو ځای کلا ته ننوتل په دې وخت کې موسی بن نصیر خپلو 2 ګروپونو ته د حملې حکم وکړ او د دروازه په خوله کې د اندلسي پوځیانو سره مقابله پیل کړه او دروازه یې بندولو ته پرېنښوده هغوی ټول شهیدان شول خو د خپلو غازیانو لپاره یې لاره خلاصه کړه او هغه کلا لاسته ورغله موسی بن نصیر پاتې پوځیان جنګي بندیان وګرځول په ښارویانو باندې جزیه او تاوان واچولو موسی بن نصیر زر تر زر د ښار د نظم ډسپلین لپاره مسلمان چارواکي وټاکل هیڅ یهودي او یا عیسایي په حکومتي چارو ونه ټاکلو د ټول ولایت مشر چارواکي حسین عبدالله وټاکلو چې د والي او گورنر حیثیت یې درلود حسین بن عبدالله ګرساکي یو لوی جامع جومات جوړ کړ چې په همدې خاطر د هغه نوم تر اوسه پورې ژوندی دی موسی بن نصیر چې کله په دې جګړو کې د بربري ګربت طارق بن زیاد کارنامې استعداد او اهلیت ولیدو نو هغه د ټول پوځ او لښکر اعلی قومندان وټاکلو او بیا مخ په وړاندې روان شول د ساګرسا څخه وروسته یې د قتلونه ویلچنا 2 لوی او غټ ښارونه پاتې کړل د هغې څخه وروسته کلیشیا او تیراس پاتې شول څارونکي او جاسوسان وویل چې د دې دواړو ولایتو والیان خپلواک او ازادي او ځان ته حکومتونه یې جوړ کړي دي په دې دواړو ولایتو کې د پادریانو حکومت دی او د خلکو څخه یې مذهبي لیونیان جوړ کړي دي د دې دواړو ولایتو څخه تللي لارې د ارغون او د الحجاره د درو په شان سختې او ستونزمندې دي په لار کې کوچني او لوی خوړونه او ویالې هم پرتې دي ځنګلونه هم دي شلېدلې ځمکې او کښته پورته کندې هم دي په موسم باندې هم څه باور نه و کله کله به تیزه سیلۍ او توپان غازیانو مخه نیوله کله به باد او باران د هغوی د حوصلې او زغم ماتولو هلې ځلې کولې بې کنټروله او سیلابه خوړونو او ویالو به د غازیانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره ډېر کوښښونه کول خو د الله اکبر ویونکو غازیانو د اسماني برق او برېښنا په شان هر څه څیرول او مخ په وړاندې روانو هغوی د غرونو او دښتو سینې څیرلې او پرمختګ یې روان ساتلو هر ځای ته چې ولاړل هلته یې د شهیدانو او غازیانو په وینو ځمکه سره کړه او اسلام ویاړلی بیرغ به یې پورته کړ موسی بن نصیر او بربري ګربت طارق بن زیاد دا پرمختګ دومره حیرانوونکی و چې اروپا منتسبو تاریخ لیکونکو هم ورته له حیرانتیا څخه ګوته په غاښ کړې او غازیان یې ستایلي دي په ټوله نړۍ کې منل شوی تاریخ پوه ګیبن لیکي چې مسلمانان په داسې مذهبي او دیني لیونتوب کې اخته وو چې هیڅ ډول طبي او فلکي افتونو او ستونزو د هغوی مخه نشوی نیولی او نه یې د هغوی پرمختګ زندمن کړی شو ان تر دې چې د فرانسې پولو او خاورو ته هم ننوتل
غازیانو د اندلس دوه نور ولایتونه ګلیشا او لیتراس هم فتح کړ. د هغوی فتح هم د نورو ښارونو په شان وه. مصعب بن نصیر بربري ګربت طارق بن زیاد ته وویل ګرانه زویه آیا په اندلس کې کوم ښار کومه کلا یا کومه پوځي اډه پاتې ده چې موږ نه وي فتح کړې؟ بربري ګربت ویل نه ښاغلی امیر، په اندلس کې هیڅ ښار هیڅ کلا او هیڅ ځای نه دی پاتې چې موږ پرې اسلامي بیرغ نه وي رپولی او پورته کړی. مصعب بن نصیر ویل ته به زما تایید وکړې که موږ فرانسې ته هم ننوځو؟ بربري ګربت ویل اسلامي ملت ته هیڅ قدرمن اوریدونکو تاریخونه لیکي چې مصعب بن نصیر د فرانسې په لیوګو ښار کې اړولی و او طارق بن زیاد د هغه څخه لږ لرې د فرانسې په ښار استوګرا کې و. یوه ورځ له دمشق څخه د امیر المؤمنین ولید بن عبدالملک ځانګړی استازی ابن نصیر مصعب بن نصیر ته دا پیغام راوړ چې هغوی د نور وړاندې نه ځي او سمدستي دې دواړه دمشق ته راشي د نور پرمختګ لپاره د دمشق اجازه واخلي. مصعب بن نصیر استازي ته وویل آیا امیر المؤمنین په دې خبر دی که چیرې زه او طارق بن زیاد دواړه د دې ځای څخه ولاړ شو نو فتح شوي اندلس به بیرته زموږ له لاسه ووځي؟ مصعب بن نصیر وویل زه په دې نه پوهېږم چې امیر المؤمنین ولید بن عبدالملک په دې شیانو خبر دی که نه، خو هغه حکم کړی چې هغه دواړه د دمشق راسي. ولید بن عبدالملک مخکې هم مصعب بن نصیر ته احوال یېږلی و چې هغه د پرمختګ بند کړي او دمشق ته دې راشي، خو هغه په فتوحاتو کې دومره بوخت و چې دې لوري ته هېڅ پام ونه شو کړی او نه یې دا کار چندان اړین بللو ځکه هغه د ولید بن عبدالملک سره ښه دوستانه اړیکې درلودل.
خو دا ځل ولید بن عبدالملک سخت او کلک حکم را لېږلی و. کله چې مصعب بن نصیر د ابو نصیر خبره واورېدله نو سمدستي یې بربري ګربت طارق بن زیاد ته یو تیز استازی ولېږلو چې سمدستي د هغه سره یو ځای راشي. بربري ګربت طارق بن زیاد لکه چې رالوتې وي هلته راورسېده. مصعب بن نصیر ورته وویل چې امیر المؤمنین سخت حکم را لېږلی دی چې سمدستي دمشق ته راشي. بربري ګربت طارق بن زیاد غوښتل څه ووایي خو مصعب بن نصیر ورته وویل چې د دې څخه نوره هېڅ لاره نشته، موږ باید په هر صورت اوس ولاړ شو، بیا به راځو او خپل کارونه به سرته رسوو. مصعب بن نصیر او طارق بن زیاد دمشق د تلو او حرکت تیاري او چمتووالی پیل کړ. هغوی خپلې ټولې راټولې شوې ډالۍ او تحفې هم د ځان سره برابرې کړې او بیا د لوی طليې په لور راوخوځېدل. مصعب بن نصیر د اندلس لپاره خپل مشر زوی عبدالعزیز د لوړپوړي چارواکي په توګه وټاکلو او بیا د مصر او افریقا مرکز قریان ته روان شول. د مصعب بن نصیر سره طارق بن زیاد او مغیث الرومي هم ملګري شول او ټول بالاخره دمشق ته ورسېدل. هغوی په داسې حالت کې دمشق ته ورسېدل چې امیر المؤمنین ولید بن عبدالملک سخت او مرګونی ناروغ و. امیر المؤمنین ولید بن عبدالملک د دې ویاړلو اسلامي قمندانانو سره د دمشق په جامع جومات کې وکتل او هر یوه ته یې د خپل ځان څخه 50 زره دیناره انعام په ډول ورکړ او هغوی یې بې کچه او بې حسابه ستاینه وکړه. د امیر المؤمنین ولید بن عبدالملک د مړینې څخه وروسته سلیمان بن عبدالملک بادشاه سو چې هغه د اسلامي نړۍ ویاړلي فاتحان له کاره ګوښه کړل او د اسلامي فتوحاتو مخه یې ونیوله. دا هم هغه سلیمان بن عبدالملک دی چا چې د محمد بن قاسم د فتوحاتو مخه ونیوله او د هغه د مرګ سزا یې وټاکله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. د بربري ګربت یا اندلس فاتح د ناول درنو او قدرمنو اوریدونکو، د بربري ګربت یا اندلس فاتح ناول په همدې ځای پای ته ورسېد. دا ناول ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړی. در بیا چې تاسو په درانه حضور کې د یو بل نوي ناول را حاضرېږو، تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. موږ په خپلو خاصو دعاګانو کې یاد ساتئ چې الله رب العزت لا هم توفیق راکړي چې نور اسلامي تاریخونه ضبط او ریکارډ کو تر تاسو یې در ورسوو. در بیا السلام